عظیم لیډران څنګه خلک متاثر کی او د عمل کولو لپاره تیار. شروع د ولنه د سایمن سینک لیکل شوی دا سیلف هیلپ کتاب د هغو خلکو لپاره دی چې خپل ژوندۍ ښه کول غواړي یا نور خلک با اثره شخصیت جوړول غواړي یا د نورو خلکو د کامیابو په مدد سره خپل ځان یو با اثره شخصیت جوړولو خواهشمند وي. او دا هغه خلک دي چې خپل ژوند د یو غټ مقصد لاندې تیرول غواړي. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. Introduction of Start with Why. The Start with Why کتاب تعارف. Start with Why شروع د ولنه عظیم لیډران څنګه خلک متاثر کی او د عمل کولو لپاره تیار. شروع د ولنه د سایمن سینک لیکل شوی دا سیلف هیلپ کتاب د هغو خلکو لپاره دی چې خپل ژوندۍ ښه کول غواړي یا نور خلک با اثره شخصیت جوړول غواړي یا د نورو خلکو د کامیابو په مدد سره خپل ځان یو با اثره شخصیت جوړولو خواهشمند وي. او دا هغه خلک دي چې خپل ژوند د یو غټ مقصد لاندې تیرول غواړي. دا کتاب د سوچ، د عمل او د خبرو اترو د فطري طریقو او د انداز متعلق دی. د سوچ او د خبرو اترو دا فطري طریقه چې کوم یو لیډر هم اختیار کړي نو د هغه شخصیت د خپل چارپیرچر خلک متاثر کولو جوګه جوړ شي. اگر چې زیاتره لیډرانو کې دا خوبي پیدایشي وي خو ولې دا د هغوی جاگیر نه دی او تاسو هم په مهنت سره او په توجه سره دا خوبي په ځان کې راوستلی شئ. او د دې دپاره به تاسو لا په خپل ځان باندې نظم و ضبط یعنې څه پابندي کول پکار وي. او دغه شانتې تاسو به هم دا صلاحیت زده کړئ او په خپل چارپیرچل کې به یو با اثره لیډر جوړ شئ. د دې کتاب مطلب دا دی چې د دې لوستونکي خپله توجه د بیکاره څیزونو نه راړولې به شي او د کار او د پیدې په څیزونو باندې د توجه ورکولو قابل بشي. او رښتیا خبره دا ده چې زیاتره وختونو کې مونږ ته چې کله د یو څیز مقصد نه معلوم نو هغه څیز مونږ ته غلط ښکاري. نو د دې نقطې له کبله دا خبره په دماغو کې اچول پکار دي. نو دا کتاب دې دپاره نه لیکل شوی چې تاسو ته ووایي چې تاسو به څه کوئ او څنګه به یې کوئ، بلکې د دې کتاب د مطالعې نه وروسته به تاسو د دې جوګه شئ، دا به معلومولی شئ چې څه کار کوئ نو هغه ولې کوئ. مطلب د خبرې دا شو چې تاسو څه کار هم کوئ نو تاسو ته به د هغې وجه معلومه وي. تاسو د کتو یو جهان مننه.